سلامونه مو اخلي بینوالو ستاسو ورور مشال بنګش ما پروګرام خوشحال مازیګر کې یو ځل بیا ستاسو مخاطب یم په دې هیله چې روغ او جوړ تازه به او د ژوند نه به خوندونه اخلي. مینوالو لکه څنګه تاسو ته پته ده چې د خوشحال مازیګر یو ادبي خپرونه ده. په دې کې موږ له شاعرانو او ادیبانو سره ستاسو ملاقات کوو او له هغوی ښکلي کلامونه له تاسو سره شریکوو. همدغه شانتې مینوالو نن مازیګری مو له نورالله جان مراد صاحب خواله راوړی دی. نورالله جان مراد صاحب د پښتو ژبې ډېر خدمات کړي دي او د مورنۍ ژبې سره یې بې کچه مینه کړې ده. راځئ چې له یو داسې شخصیت سره ستاسو ملاقات وکړو. السلام علیکم. پروګرام خوشحال مازیګر کې هرکلی درته وایو. وعلیکم السلام. ډېره مننه، هرکله راشئ. مننه. ژوندی اوسئ. نورالله جان مراد صاحب د ادب د لارې به تاسو یو ځانګړی مقام لرئ. ډېر مینوال به تاسو پیژني. یو څو لنډو ټکو کې خپله پیژنګلي وکړئ. زما نوم نورالله جان او تخلص مراد ده. د ټل اوسېدونکی یم. اصله همزړی یم. د پلار نامه مو حاجي مصري خان. ډېره ښه ده. ډېره مننه کوو نورالله جان مراد صاحب چې ځان مو راسره معرفي کړو. بله پوښتنه به زما دا وي چې ادب سره د کمې مودې راهیسې علاقه لرئ؟ یعنې ادب ته کله راغلي یئ؟ ادب ته خو زه په عربو کې یو اتیم کې مو پیله غزلې ولیکلې او هغه نه بعد بیا د دې مو چې د تنظیم سره جوړښت نه ورغله او بیا څه دې له راغلم بیا پښتو ادبي چمن سره زه جوړ شولم. دغو سره مو رابطې وکړې او د هغوی تنظیم کې مو حصه واخیسته. بیا ډېرې هلې ځلې مو وکړې په اندازې کې په ټل کې او هغه نه بعد بیا زه دوباره لاړم عربو ته. بیا هلته کې مو خپل یو تنظیم جوړ کړو چمن په نامې باندې. ډېره مننه مو کوو. ژوندی اوسئ. د خپلې خوښې یو کلام راته واوروئ چې د خوشحال مازیګر کتونکي هم ترېنه خوند واخلي او په دې ښکلي موسم کې مونږ هم ترېنه خوند واخلو. نو ډېره مننه به مو. کلام کلام دا ارشاد. جام غواړي، شراب غواړي، مستی غواړي. جام غواړي، شراب غواړي، مستی غواړي، دا لیونی زړه مې میخوري غواړي. واه ډېر ښه، ډېر ښکلی. او شاعر دا څه نه پوهېږم څه چل مې په زړه وشو. نه پوهېږم څه چل مې په زړه وشو. نه پوهېږم څه چل مې په زړه وشو. ضد کوي په تېر عمر ځواني غواړي. واه ډېر ښکلی، ډېر زبردست. ډېره مننه. او زه ورته سپرلي له کومه راوړم. زه ورته سپرلي له کومه راوړم. یار مې په غزل کې رنګیني غواړي. دا ورسره څنګه اخر ومانم. دا ورسره څنګه اخر ومانم. هغه مغل خویه سرټیټي غواړي. زړه یې لکه بیا سینګار ته شوی وي. زړه یې لکه بیا سینګار ته شوی وي. پوز یې له پېزوان غواړي، بنګړي غواړي. او مقطع دغه لیوني مراد ته وګورئ. دغه لیوني مراد ته وګورئ. دا رانه په تود ویر کې خادي غواړي. واه ډېر ښکلی، ډېر زبردست. مینوالو دا و نورالله جان مراد صاحب چې ښکلی کلام مو ترېنه واورېدو. نورالله جان مراد صاحب داسې په یو کلام به نه پرېږدو. د نورالله جان صاحب نه به بیا یو کلام اورو. د خپل ګران مشر نورالله جان صاحب یو دوه شعرونو باندې به ترېنه د بل کلام غوښتنه کوو. حالاتو داسې مونږ راتنګ کړي یو چې یې په خپلو کې په جنګ کړي یو. حالاتو داسې راتنګ کړي یو چې یې په خپلو کې په جنګ کړي یو. مراده دا د پښتنو شان نه دی. مراده دا د پښتنو شان نه دی. قایل یې مونږ چې د کلنګ کړي یو. راځئ چې نورالله جان مراد صاحب نه یو بل ښکلی کلام اورو. ډېره مننه. زه د کوره لیونی یم. زه د کوره لیونی یم. راته ګوره لیونی یم. او په مزغو کې مې فرق نشته. په مزغو کې مې فرق نشته. نوره لیونی یم. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. زه د سوال جواب کې نه یم. زه د سوال جواب کې نه یم. ګوره لیونی یم. ډېر ښکلی. او زه د مینې په تور یم. زه د مینې په تور یم. د پیغوره لیونی یم. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. یو ځل بیا مراد صاحب. ډېره مننه. زه د مینې په تور یم. د پیغوره لیونی یم. لیونی نه ما دې راکړه. لیونی نه ما دې راکړه. ستا د لوره لیونی یم. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. ډېره مننه. مراد هر چاته دا وایي. مراد هر چاته دا وایي.
زما ورور علي ونی واه ډیر ښکلی ډیر زبردست مینوالو دا و نورالله جان صاحب چې ښکلی کلام مو ترېنه واورېدو او ښکلې مرکه مو ترېنه وکړله ډېره مننه یې کوو نورالله جان مراد صاحب د قیمتي وخت راکولو مو نړۍ مننه په اخره کې به د خوشحال مازدیګر کتونکو ته څه پیغام ورکوئ پیغام خو مې دا چې بس چې په وطن باندې امن رخور شي او یو بل ته مینه ویر کړي سره او راتلونکي نسل باندې تعلیم وکړي څه پوهه حاصله کړي دا مو خواهش ده چې یاره په وطن باندې دغه شاعر وشي امن ډیره مننه ژوندی اوسئ نورالله جان صاحب نړۍ مننه مو کوو کور مو ودان خوشحاله او ژوندی اوسئ مینوالو دا و نورالله جان مراد صاحب چې ښکلې مرکه مو ترېنه واورېده خپل ګران کوربا مشال بنګش ته ورکې اجازات سره له کیمرامین امیر شاه ځلند ته تل بل خوشحال مازدیګره پورې په لوی الله مسپارمه ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان